عزتمنې زه یوه خبره ته کوم چې کله مکه فتح شله به 10,000 صحابه کرام مدینې ته روان وي مکې ته ځکه چې دوی د مدینې نه مکې نه ډېر په تکلیف ایستلي شوي چې کله مکه فتح شله به نبی علیه السلام سره د خپلې کمنډوزې روانو صحابه کرام د نبی علیه السلام جنثار وي سکواډ یې پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې ټیټ سار درینی چې کله عزتمن ازوي د ابو جهل ځای اکرما نومېده څه نومېده تاسو ته وایي موجویش خو اوس ته کنه اکرما نومېده دا ډېر خفا و تفسیر لیکي چې دی پټ شو چې د نن د جدې ایرپورټ ته تاسو ولیدلی دا زوی بندرګاه وه بدای لوړو په کشتي شي افریقې ته جلا وطن کېږي چې دا خو نبی علیه السلام په شروغی نه مې پرېږدي په یو صورت باندې پرېږدي عزتمن اکرما روان ده کشتي اولدي سفر کوي چې په دغه ټیم شي د اکرما بیبي دا پیغمبر علیه السلام ته ورغله ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو خو نن مکې ته راغلی و د مو خون اکرما پټ شو جلا وطن کېږي چې ته داسې وکړې چې دا یې معاف کړې پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې معاف مې ده ښځینه بیا ورته وایي چې نه د مو خون ډېر شکي مزاجه ده دا مو سره دا نه تسلیموي چې تو مو ته دغسې وویل مو ته څه یوه نښانار وکړه عزتمن نبی علیه الصلاة والسلام خپل سر نه دستار مبارکو ترکیز کده ورکړه چې دا یې څه ښځینه لوړله سره د خپلې بچیو نه سمندر ته ودرېدله ایر اکرما چې کوم روان و ایغ باندې طوفان راغی کشتي الملا خو ته وایي چې دې مخشه نشي تللی میږ دا دی د ده بیبي سره وړیکي بچیون په لوسې ورکوي چې دا لر دریمه اکرما وایي چې دا خو یې لکه چې مو په خپل زمنو بچیو نه رسړل پرېږدي مې نه دعا د ستورو ته غږوي چې دی نه دواړې جهان سردار ته معاف کړې عزتمن نن روشی زونه صفوی ما پیش کریے ظلم و جبر ما کریے حسد ما کریے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې هر دریم و هر جمع و دینا دی اللہ پاک تا دی مسلمون عمال پیش کیجی خود یو سړیم عمال نسی چا شروبی ندا آ زنی ندا آ غل ندا آ قتل ندا آ سیکتا چې چا په زړه شي بل مسلمان ته حسد وي نو عزتمنې نن ډېر د خوښي مقام نه مو ته یوه دوه هفتې مخکې فرختیار خان ویلي وي به مې ډېر زړه خوشحاله شه الله پاک ته دغې کلي کمیټې تا برکت نصیب کو و یقینا عزتمنې یوه خبره بله ته کوم چې کله یو سړی د دوی مسلمانې په منځ شیطنت کوي پیغمبر د خدای چې داسې ایمان دریمي لکه نهی دی کور شه چې نوستو ویشتور خدای غیږ ته درسي عزتمنې روشیې چې څه شوي دي یا شوي دي الله پاک وي چې ته مو دپاره معافي وکړه نن میږ هارون خنداوي ایو خندان ته دا وي بل الماس خو چې کیمو هغه میږ د بابا سکواډو ډېر زړه مې یقینا په بدېږي الله ګواه ده داسې بنیامین خان دغه دی کیسې وی خالد دغه ولوي نن ماشاءالله دی په یو کرسي نوستي مو ته ماشومې سای دیږي سن 1997 شي چې میږ 10-12 ګډیون د خپلې ته راغلي او میږ بابا پګړي شراولې داسې سپینځوي قسم په خدای چې میدان کښله په لیدل شي د شملې اول خلق دي د پګړي اول خلق دي میشتو سه ټول یوی که نه الله پاک وی روزي کوي و انشاءالله په دغه میدان شوی الله پاک د میشتو سه توبه ته انتظار کوي چې څومره ګناهونه دې کړي
رب وی چې یو چې الله مو معاف کا الله پاکو دې معاف کوي میش بیا دې تاسو شکریا ده کوي او دغه ملګري د لر چیک شي به دعا وکړو یور ټول درود شریف تیر کی عزتمنه الحمد شریف تیر کی چې و اجتماعي مشتو سی و دعا وکړو دا ډېر مبارک محفل ده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا